اللہ جل جلالہ فرمائی چے جنت تا داخلے دل خو پس د ډیرو امتحاناتنا اللہ جل جلالہ ورکي تاسو باندې کم امتحان راغلی ایمان او د اسلام قبلول دا خو تاسو ته په میراث کې راغلی دی د کور نه هر سړی مومن جوړ شو او مومن پاسه د دې ایمان د پاره تاسو ته کم تکلیف ملو شوی تاسو کم مصیبت کې اچولې شوی تاسو اللہ فرمائی لگ زمانہ کتاب قرآن وګورئ چې تاسو نه مخکې کم خلق تیر شوي مخکې چې کم امتونه د پیغمبرانو تیر شوي چې کم تکلیفونه هغې ته رسېدلي وو د ایمان په وجه بلې هیڅ ګناه نه د ایمان په وجه چې هغې ته کم تکلیفونه رسېدلي وو آیا هغه تکلیفونه لا پورې تاسو ته د ایمان په وجه رسېدلي دي الله فرمایي هغه د مخکینو پیغمبرانو امتونو ته دا لږې تندې مالی تکلیفونه رسېدلي وو هغې ته بدني تکلیفونه رسېدلي وو نو تاسو چې دا د جنت د داخلېدو ګمان د خپل ځان دپاره کوئ نو ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم آغا خلقوں پر بادشاہ بانم ایمان نہ پریخی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروم بادشاہ گرفتار کر او اغتے وی چتا دا محمد رسول اللہ علیہ السلام لمن پریدا داغا کلمہ پریدا تا عیسائیشا تنصر تا عیسائیشا زما بادشاہ ہے کہ جستا کم عہدہ دروم بادشاہ ہے کہ خوخ دا غدر کو خپل لورم در تودو اغور توی چه داخل آیو بادشاہی دستا دروم چه پا تمام دنیا بانی مستا بادشاہی شی پا تمام دنیا او دا اغی تمام دنیا بادشاہی مال راکے زبا کریمین وہ لڑا ایمان دیتا ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافرانو قید کردے ہو پا سلیبانی ادرون دے پانسی کئی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جے دغا وقت لا ایمان راوڑن دے غراغ ورطا ادرے دو ورطوی خبیبہ پانسے ند اخلاصو بچکو مدے دومر قدر وایا چکنن زما پا زیبان محمد الرسول اللہ علیہ السلام پسلے ولارون خبوا دون قدر وایا چکستا پا زیغ اغا ادرو دا دے خوخد کدون ہوئے چے او نزتا آزادو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل ورطوی ابو سفیانا دا خلا پا سلیمان خطل دی
او تما ته وې چې کته دا غواړې چې محمد رسول الله علیه السلام زما په ځای باندې پسولې شي، دا خو ډېره لویه خبره ده. زما په خدای باندې قسم دی زه دام نه غواړم چې زه دې بچما او د محمد رسول الله علیه السلام په خپه مبارکه کې د ازغې قدرې لاړ شي. دغه دام نه غواړم تله د سولې نه بچ کېدل او خبرې کې او محمد رسول الله علیه السلام په سولې باندې ختل خبرې کې او بیا خو یو دوه ډېر دردناک شعرونه د عربیو د هغې چا ترجمه کړې ده نه آسانو میں هغه وی جب نکلتی جان ہے اسلام پر جب نکلتی جان ہے اسلام پر کچھ نہیں پرواہ مجھ کو جان کی کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی. مطلب باندې خیر پیږي د الله د رضا د پاره قدم په سولې باندې خېجم پروا نه او آخره کې یو تمنا وکړه خدای پوره کړه. اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام جان جن پر میں نے قربان کی. اے خدایا جن پر میں نے جان قربان کی میرا ایک سلام محمد الرسول اللہ علیہ السلام تک پہنچا دے. ہمارے سلام مطلب حضور پاک تشریف فرماؤ صحابہ ورسرو اور حضور صحابہ توے وعلیکم السلام حضور صحابہ توے خوبیب کسلے کی دا آخری خبر. اللہ رب العزت دغه فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ بس تاسو دا چې مفتو کې به جنت ملو شي. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او د تیرو خلقو بشان لا پتا څه تکلیف د ایمان د پاره نه راغلی نه مالی تکلیف در باندې راغلی نه جانی تکلیف در باندې راغلی نه هغه تکلیفونه هغې دومره پریشانه کړي دي چې لکه د زلزلې په شان یې خوځولي دي. الله رب العزت دې زموږ ایمان مضبوط کړي. ایمان دې الله زموږ مضبوط کړي. دا مال او دولت او دا وزارتونه او دا صدارتونه او دا منصبونه دا خو پاتې کېدو والا شی نه دی، دا ختمېدو والا شی دی. اصل شی ایمان د خپل ایمان تباه کول نه دي پکار. اللہ دې زموږ ایمان سلامت دې ملک ته دې الله رب العزت دا د مشکلاتو نه خدای وساتي. نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسو خو وایې چې مونږ ته همداسې په مفتو کې جنت ملو شي. دا خو د الله رب العزت مهرباني ده، مونږ ورته معلوم یو چې دا د ټینګې نه دي، ځکه الله پاک په مونږ باندې دغسې سخت سخت امتحانات راغلي. زمونږ په دغه موجوده دور کې د افغانستان په خلکو چې کم امتحان راغلی که دا امتحان په مونږ باندې راغی یا د فلسطین په مسلمانانو چې کم امتحان راغلی که دا په مونږ باندې راغلو مونږ به ورته ټینګ شو. مونږ خو 100 روپو ته نه ټینګېږو.
مونږ نوړی روټۍ ته هم د ټینګېږو. پرون الیکشن تیر شو، په 1000 روپۍ باندې خلکو ووټونه نه خرڅول. دا ایمان دی. او هر سړی ښه ورته پته وه چې دا چا له زه ووټ ورکوم دا د دې ووټ قابل نه دی، خو د هغې باوجوده هر سړی داسې مستی کو چې چا یو قسم ټوپۍ او چا بل قسم ټوپۍ، او بیا چې به یې لږ ووټونه واخیستل نو دوی به ګډېدل ورته. داسې ایمان دی. دا خو تش د خولې مسلماني ده، حقیقت کې مسلماني خو نه. ما ته ښه پته ده یو سړی د دې ووټ د ورکولو قابل نه دی، بد عمل دی، بد کردار دی. او تاسو په دې پوهیږئ چې دا ټوله غویمه په دې KPK کې ولې ده؟ دا نه په پنجاب کې شته، دا نه په سند کې شته، دا نه په بلوچستان کې شته. دا ټوله غویمه په دې KPK کې ده. دا ولې؟ د پاکستان په تمامو صوبو کې KPK واحد دینی صوبه ده. دلته چې کم علما تیر شوي دي الحمدلله موجود دي، کم مدارس موجود دي، کم د بزرگانو مراکز موجود دي، کم د تبلیغ او دعوت په نوم باندې کار کیږي، او څونه چې KPK والا دي د بلې صوبې دومره نشته. نو دا صوبه ولې ټارګېټ ده؟ دا دینی او مذهبي صوبه وه. مقصد واحد دا دی چې د دې صوبې خلق بې دینه شي. نن چې دا مونږ او تاسو کم زاړه او دا کم بوډاګان یو، دا یاد ولرئ چې دا زاړه بوډاګان اخوا شول، د دې نه وروسته چې کم نسل را روان دی دا نسل به ټول بې دینه کېږي. نوجوان طبقه تباه نه ده، نوجوان طبقه ګډېږي نه. دومره حیا نشته چې په لارو په کوڅو کې بیا ډمامې غږوه. د جومات خیال نشته، د چا مشر خیال نشته. دلته کې به راځي مونږ پسې به نیت هم تړي، نیت به د دې امام پسې کو الله اکبر، او بهر دې څه کول؟ دا امام خو دې ویلي که نه بهر چې ته څه کوې؟ دا ستا ډمټوب ما ونه کتلو، ستا دا کردار ما ونه کتلو. قسم مې دې په خدای وي زړه مې دا تقریر هم نه غواړي چې دې خلکو ته وکړم، په خپله غاړه خلاص کړم، نور څه نشته. د بعضې خلکو مثال د سپي د لکۍ په شان دی. د سپي لکۍ په نچه کې بنده که چې روې باسې 100 کاله وساته بیا به همغسې وي. جنت ملاویږي بې باندې. دونه منډه خو د جنت دپاره هم څوک نه وایي چې څونه دا خلک د جهنم دپاره منډې والي. ولې دا مانت نه دی، دا شهادت او گواهی نه ده چې ته ورکې د ووټ په ذریعه باندې. ته د دروغو شهادت نه ورکې، ته به الله له جواب ورکې. الله رب العزت دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي. دا کمزوري ایمانونه دي. او اوس بلا بل بازار ګرمېږي چې چا چا ګډلې ده، بیا به یو منډی لګېږي، دا به ټول په پیسو خرڅېږي. الله دې دا قوم پوه کړي. بیا دې فریادونه کوي ګراني ده، تکلیف دی، مصیبت دی، کومه ګناه نه ده چې هغه په مونږ کې نشته. کم کار دی چې مونږ یې نه کوو؟ غلا کوو، دوکې کوو، دروغ وایو، دین خرڅو، ووټ خرڅو، ایمان خرڅو، په کبابو یې هم خرڅوي.
په کبابو باندې هم دروغ وایي، ګوی ورکوي پې باندې په دې عدالتونو کې، په پیسو باندې هم ګواهی ورکوي. د مانو دا کمزوري ایمان دی. الله دې زمونږ او ستاسو ایمان قوي کړي. ایمان دا هغه خلکو ایمان قوي و. ما سره قسم په خدای یو یره ده چې که په دې وخت کې خدای پاک دا دجال را خوشې په دا خلک به ټول ورپسې وي. زمونږ هم پته نشته. داسې حالات د دې ملک جوړ دي، د دې قوم داسې حال جوړ دی. که دجال را خوشې کو، دجال سره چې کمې خبرې او کمې لوبې دي، دا خو لوی امتحان دی. وړوکي امتحان کې مونږ رټېږي، دجال امتحان ته وسړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.